السلام علیکم درنو دوستانو، نن تاسو سره یو داسې مسله شریکوم چې دا ډیره زیاته شرعي مسله ده او په دې باره کې زموږ نه هم خلکو پوښتنه کوله، معلومات یې غوښتل چې ځینې ښځې چې د شپې پرتوګ نه اغوندي د هغوی په باره کې څه حکم دی. نو موږ د دې باره کې معلومات د یو مولانا صاحب نه وکړل، مکمل تفصیل مو راټول کو تاسو سره شریکوم چې هغه ښځې چې د شپې پرتوګ نه اغوندي هغوی خپل خاوند سره په خپله کمره کې وي، نو د داسې ښځو په باره کې څه حکم دی. قدرمنو، تاسو ته معلومه ده چې پرتوګ اچول دا د شرم او عورت پټول دي. نو اوږد کمیس چې کومو ښځو اچولی وي، د دغه مولانا صاحب د خولې خبره چې اوږد کمیس کومو ښځو اچولی وي او یعنې پرتوګ یې نه وي، نو که په کور کې خپل خاوند وي ورسره، نو بیا هم دومره مشکل به نه وي، خو ښه خبره نه ده، ځکه چې شرم ساتل، عورت ساتل دا ډېره ښه خبره ده. او که بل څوک په کور کې وي که ډېر اوږد کمیس هم دغه ښځه واچوي، نو دا حرام دي. ورسره دا خبره هم د یادولو وړ ده چې د شپې په وخت کې کومې ښځې عورت نه پټوي یا پرتوګ نه اچوي، نو دا هم د خپل خاوند سره فقط د هغه سره یو ځای وي، نو ویل کېږي چې بیا هم څه مسله نه ده، خو ښه خبره ده چې د خپل عورت خیال وساتل شي. قدرمنو دوستانو، دا ویډیو در سره ځکه شریکوم چې ډېرو خلکو په دې باره کې په انټرنیټ کې هم سوالونه پورته کړي دي، نو د دې باره کې موږ مکمل معلومات وکړل. د معلوماتو نه پس مو بیا دا خبر، دا حقیقت، دا معلومات تاسو سره شریک کړل، ځکه چې موږ غواړو چې هر خبر تاسو ته دقیق در ورسوو. تاسو که هر څه پوښتنه لرئ موږ سره ضرور شریکوئ، موږ به تاسو سره د علماء کرامو د خولې حقیقي او صحیح معلومات شریکوو. امید لرم ستاسو به د ویډیو د معلومات